د هند نوموتی کرکټي لوبغاړی ډوهني د هند پوځ ته لاړ. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. تاسو هم دا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل. که مو افغان ټایپس چینل ته نوي راغلي او نوي مو سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګه د بیل نشان هم ووهئ. د هند نوموتی کرکټي لوبغاړی ډوهني پوځ ته لاړ. د هندي کرکټ لوبډلې نامتو ویکټ ساتونکی او توپوهونکی مهندرا سنګ ډوني به اوس د پوځ په کمپ کې دنده ترسره کوي. د هندي رسنیو د راپورونو تر مخه د یکشنبې په ورځ د ویسټ انډیز په وړاندې هندي لوبډله اعلان شوه او له هغې څرګنده شوه چې مهندرا سنګ ډوني په لوبډله کې نشته. ډوني به را روانې دوه میاشتې لوبډلې سره نه وي او په دغه 2 میاشتو کې به نوموړی د هند په پیرا ملټري کمپ کې دنده ترسره کوي. هندي رسنۍ وایي چې ډوهني له مخکې څخه د هند کرکټ بورډ یعنې BCCA له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې. د کرکټ نیکسټ د خبر تر مخې مهندرا سنګ ډوني د BCCA له مسؤلینو سره ناسته کړې او ورته یې ویلي وو چې ویسټ انډیز ته د هندي لوبډلې سره نشي تللی. نوموړي دوی ته سپینه کړې چې له نړیوال جام مخکې یې پرېکړه کړې وه چې د هندي پوځ سره به پاتې کېږي او په پوځ کې به خدمت ترسره کوي. همدا لامل دی چې هغه د ویسټ انډیز ته د لوبو لپاره نه ځي. د 2019 نړیوال جام تر پای ته رسېدو وروسته د مهندرا سنګ ډوني د کرکټ څخه د استعفا ورکولو په اړه بحثونه روان دي، خو د BCCA مسؤلینو نیکسټ ته ویلي دي چې مهندرا سنګ ډوني له لوبډلې څخه 2 میاشتې رخصت اخیستی دی او د استعفا په اړه یې تر اوسه هیڅ پرېکړه نه ده شوې او په دې اړه ډوني د BCCA مسؤلینو او غړاوي کمیټې ته هم ویلي دي. مهندرا سنګ ډوني ته په 2011 کال کې د هندي پوځ لخوا د ډګرمن رتبه ورکړل شوې وه. د هندي پوځ سره نوموړي مینه هیڅ پټه پاتې نه ده او هغه په خپله یوه مرکه کې هم د دې یادونه کړې وه چې له کوچنیوالي یې پوځ سره مینه وه او غوښتل یې چې پوځ ته لاړ شي، خو قسمت د مهندرا سنګ ډوني لپاره پوځ نه و غوره کړی، بلکې د هغه لپاره کرکټ او د کرکټ د میدانونه غوره کړي وو چې نوموړي پکې نسترې لاسته راوړنې درلودې او ګرانه ده چې د ډوهني په څېر لوبغاړی هندي لوبډله بیا پیدا کړي. که مو ویډیو خوښ شوي د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.